چې دغه نه وای در سره نن مې ستا قبر د لیدر جوړوي. اخ اوف دا سکان وکه وسپنې چې راته کشول دي خو سړی پلار راسې خبره وکړي بیا سکان غورځي ظالمه. اخ اوف خدای نه پرېږدم خبره چې مال چې شته خبرې نه کول که زه د سره کار دی ته دی رامخ څه خبره ده ودرې واره دی رامخ ته که ته راسه چیش دی دغه نه دی ته ایسته که ته قد څه دغه نه دی دغه نه دی لس وارې مې ورته ویلي دي چې زما خبرې بل چاته مه کوه دی بیا ولاړ شه بل چاته زما خبرې ودرېږه خو په خبره نه پوهېږي زما راز یې ګلامت ته ویلی و ته زما راز ولې ګلامت ته وایه زه تا ته یو خبر وکړم چې هغه ته ولیکه نه که د هغه سره م په شر واچولم چې دغه نه وای در سره نن مې ستا قبر د لیدر جوړوي. اخ اوف دا سکان وکه وسپنې چې راته کشول دي خو سړی پلار راسې خبره وکړي بیا سکان غورځي ظالمه. اخ اوف ولې مسلمانه سړی داسې کوي یو چا چې یو خبره درته وکړه پټه خبره درته وکړه نو د هغه راز ولې هغه ته ویلی دی اوس نو ښه څه موږ هم په شر سره ور واچولو موږ هم څو سکان وخوړه خدا بخښه وروره په دې کې زما هېڅ ګناه نه ده زه چې یو چا ته راز ووایم هغه بیا زما راز نسي ساتلی د هغه د خولې څه ووځي خولې سست دی نو زما په دې کې څه ګناه ده ته ووایه ما خو به نه ورته ویلې چې ده ته ووایه د هغه ګناه ده هغه ورسه ووایه دغه فکر نه لرئ چې څوک ووایم څوک نه ووایم. تا رښتیا د باقي جان دې کره MP3 غلا کړې وه یا د چا درته وویل ده راته وویل رښتیا دي زما چې ستا په سر قسم یې خدا بخښه چې شي چا MP3 غلا کړې وه کله تا نه راته وویله